ټي ټي پي وایي چې په دیر غازي خان کې یوه بله وسله واله ډله له موږ سره تر بیعت وروسته یو ځای شوه. افغان لوبډله سبانۍ لوبه کې اسټرالیا سره مخامخ کیږي. سلام، وخت مو بخیر. تاسو زموږ غږ له یاران ټي وي یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼې څخه اورئ. زه کریمه لکوزه یم. ټي ټي پي وایي چې په دیر غازي خان کې یوه بله وسله واله ډله له موږ سره تر بیعت وروسته یو ځای شوه. د تحریک طالبان پاکستاني وایي دغه ډله د مفتي ابولیس په مشرۍ په دې وروستیو کې د دوی له مشر مفتي ابو منصور سره بیعت کړی او اوس له دغې ډلې سره یو ځای شوې ده. د تحریک طالبان پاکستاني ویان محمد خراساني په خپره شوې خبرپاڼه کې چې یو کاپي رسنیو ته هم رسېدلې ویلي چې له خیبر پښتونخوا او بلوچستان وروسته د پنجاب او سند خلک او په تیره بیا هلته د پاکستان د پوځ مخالف وسله والې ډلې پر دې پوهې شوي چې د ظلم او ستم څخه د خلاصون یوازینۍ لاره د تحریک پاکستان له ډلې سره یو ځای کېدل او له دغې ډلې سره په ګډه مبارزه ده. په خبرپاڼه کې د ټولو وسله والو ډلو او ولسي خلکو غوښتل شوي چې د خپلو حق او حقوقو د ترلاسه کولو لپاره د دوی له لیکو سره یو ځای شي او خپلې سیمې د پوځیانو له راچلولو وژغوري. افغان لوبډله سبانۍ لوبه کې اسټرالیا سره مخامخ کیږي. ټاکل شوې د افغان لوبډله د خپلې دویمې لوبې په موخه سبا یکشنبه د سهار 5 بجې د اسټرالیا پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. افغان ملي لوبډلې خپله لومړنۍ لوبه بایللې او اسټرالیا بیا ګټلې ده. همداراز د دواړو لوبډلو ترمنځ له دې وړاندې یوازې یوه شل اوریزه لوبه شوې چې اسټرالیا ګټلې ده. د روان کال په لومړیو کې اسټرالیا په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت له امله افغان لوبډلې سره د هر ډول سیریزونو لوبول لغوه کړل، خو دواړه لوبډلې سبا په نړیوال جام کې مخامخ کیږي. که څه هم افغان کرکټ بورډ د اسټرالیا کرکټ ادارې ته خواست کړی و چې سیاسي موضوع له کرکټ لرې وساتي، خو کرکټ اسټرالیا یې دغه وړاندیز قبول نه کړ او د هر ډول سیالیو ترسره کولو څخه یې انکار وکړ. تیر 2023 میلادي کال د 500 اوریز نړیوال جام هم دواړه لوبډلې یو له بل سره مخامخ شوې وې. هغه مهال د افغانستان چټک توپ اچوونکي نوین الحق په خپل ټویټر لیکلي و چې اوس به اسټرالیا معلومه شي چې خپل 2 پوینټونه ورته ارزښت لري او که افغانستان کې د ښځو حقوق باید یادونه وشي چې د کرکټ نړیوال جام کې که کومه لوبډله د سیالې لوبډلې د سیالۍ څخه انکار وکړي نو هغه لوبډله ماتونکې حسابیږي او 2 نمرې مخالفې لوبډلې ته ورکول کیږي. په دې خاطر اسټرالیا د افغانستان څخه د لوبې نه کولو انکار نشو کولی او نه یې هم اوس کولی شي.